دیو جنا زپدا خبرو اکتفا کوم او ستاسو ذوق شو ما مخکې بیان تاسو داسې وکړئ رستو کسان شته دا کورج والا لږ یو سیټ ته کښېنئ تاسو به سمه خوندوره مشاعره وینئ پروګرام د مشاعرې دی دا موږ ملیانو خو پکې اسې راودانګل مشاعره ښه ذوق شوق سره واورئ مشاعره د حیا مشاعره واورئ توجه بهرحال په سنت طریقه به ودونه کوو انشاءالله زر زر وایه کوو به انشاءالله کړنګېدلې پلیران د پبجي دي او پبجي والو او د خیرن بچیا توجه ته پبجي له راغلی ولې کور د داجي نشته کاکاجي نشته ماماجي نشته امیجي نشته بیګمجي دي نشته پبجي کوي کم سټوډنټ چې پبجي کوي سرجي وایا کم سټوډنټ چې پبجي کوي پریپای لای لډو کوي پبجي والا سټوډنټان هوم ورک سټډي او مطالعه کولی شي وای کولی شي د پبجي والا سټوډنټ نه ډاکټر انجینیر پروفیسر ټیچر یو شاعر ته جوړېدی شي دیو جنا د دینه توبه وباسو او خیبر پختونخوا حکومت آی جی پی معظم جا انصاری ته یو سلام عقیدت پیش کوم چې په خیبر پختونخوا کې د منشیاتو د خاتمې لپاره اقدام وکړو موږ حمایت هم کوو او په خیبر پختونخوا کې د منشیاتو خاتمې لپاره حکومت او پولیس سره به تعاون هم کوو به انشاءالله دا خیبر پختونخوا به د منشیاتو نه ختمو انشاءالله ایچ ایم ټي والو دا جدا کلپ غواړم منشیات به ختمو اور پولیس محکمې سره به تعاون کوو او چې د چرس پوډرې کمې اډې دي دا به د حکومت په نوټس کې څوک راولي چې د چا لاس اوچت نو ګازاره کومې راولو به انشاءالله دا چرس پوډرو اډې به ختمو انشاءالله د نوجوان مستقبل د نسل دفاع به کوو انشاءالله د هیلث اور د صحت خیال به ساتو انشاءالله اور پرېږده چرس ته وایي انسان چې د مور په نفس کې مونږ ټولو د مور په نفس کې 4 میاشتې تېرې کړي څومره الله دې د تبلیغ 4 میاشتو توفیق هم ټولو له ورکړي وي امین څو میاشتې جی د مور په نفس کې چې مونږ 4 میاشتې تېرولې نو خوراک هم کړی دی بریک فاسټ هم کړی لنچ هم کړی ناشته هم کړې ده خو هغه خوراک مونږ د نوم په ذریعه سره کړي څه په ذریعه تاله دا نوم ولې تاله خوله پاکه ساتلې وه توجه دا خوله د لوخړو دپاره نه لوخړو والو د خولې نه دې د ریلګاډي سلینسر جوړ کړي توجه ما ته یو کتاب وښیه ما ته یو رایټر وښیه ما ته یو مصنف وښیه چې د سرګټو فوایدو باندې کتاب لیکلی شته وایه که نه شته دا چې کوم چپ دي دا ټول سرګټیان دي شته وایه شته ما ته یو کس وایي چې مفتي صاحب ایچ ایم ټي والا ما ته یو کس چې مفتي صاحب زه په سرګټو کې ډېر ماهر یم چې کم کسان سرګټ څکي زه ته پهله معافي غواړم ما معاف کې او بیا یې برابروم انشاءالله توجه ما ته وایي زه ډېر ماهر یم ما څه ماهر یم وایي زه په خولې لوګی راوباسم ما یې ټول راوباسي وایي زه په پوزه لوګي راوباسم ما یې دام ټول راوباسي ما یې ستا کمال څه دی وایي زه په غوږونو م لوګي راوباسم ما ورته په دې شامټونګ دې م لوګي راوباسم توجه ته لوګونه راغلی ته به لوګي راوباسې د مور په نفس کې خوراک نوم په ځای سره میلاوېده حاجي صاحب توجه تاله د مور په نفس کې خوله پاکه ساتلې وه چې په دې خوله به ته د الله نوم اخلې په دې خوله به ته د قرآن تلاوت کې په دې خوله به ته د کلمه توحید ذکر کې په دې خوله به ته درود شریف وایې ها او مسلمانه غیر که کوي د هغې سره مې څه کار نشته خو د مسلمان خوله د الله د ذکر دپاره درود شریف استغفار دپاره ها د مسلمان دا خوله چرسو دپاره نه ده پوډرو دپاره نه ده آیس دپاره نه ده شرابو دپاره نه ده ها دا خوله د سرګټو دپاره نه ده د دې ټولو مردارو نه بایکاټ به کوو انشاءالله توبه به کوو انشاءالله او د منشیاتو په خاتمه کې په خپله کلي علاقه کې به بهترین اقدام او چې کم کسان په چرسو کې مبتلا دي د هغې د علاج انتظام به کوو به انشاءالله جرم نه به نفرت کوو مجرم نه به نه کوو جرم نه به نفرت کوو مجرم نه به نه کوو د ګناه نه به نفرت کوو ګناهګار نه به ګناهګار ته به نصیحت کوو چې په توبې مجبوره کړو لکه چې توبې چا وښکله په توبې به یې مجبورو په څه به یې مجبورو ها پرېږده ګناه پرېږده لا بعضې وایي یارېږي که نه یارېږي وایي نه یارېږم نه خو بس کار مې پرېښوده دا څه خبره ده داسې وایه چې د مخلوق نه یارېږم خو د الله د یارې مې دا کار پرېښوده
تا به داسې ویلو چې ما د الله د یارې دا کار پرېښود چې ګناه پرېږدو د چا د یارې به پرېږدو د چا د یارې به پرېږدو چا د یارې به پرېږدو الله دې دا نکاح دا واده د خوشحالي د ډېرو خوشحالو سبب ذریعه وګرځوي خپل ساعات لمحات اوقات قیمتي کو فضولیاتو نه ځان بچ کو غلط زندګۍ تېرولو نه ځان بچ کو د مونځ اهتمام کو د ذکر اهتمام کو او د تسبیح اهتمام کو د څه شي دا تسبیح بارہ کے ہزاروں سے فرمائل جب ہاتھوں میں تسبیح ہوں گی تو تسبیح میں حرکت ہوگی ہاں توجہ جب تسبیح میں حرکت ہوگی زبان پر ذکر اللہ ہوگا دا تسبیح اثر دا دے جسے با میر سے دا با دے پا ذکر مجبور کئی پا تلاوت با دے مجبور کئی پا درود شریف بری مجبور کئی پا کلمہ توحید پا ذکر بری مجبور کئی اور چاک پا لکونو پیر درم کلمہ استغفار درود شریف ویلی وایا لاس کے تسبیح ذکر تزڑ کی گی زر وایا کی گی سیاسی بحث مباحثو تزڑ کی گی غیبت و چغلے تزڑ کی گی دا درود شریف اہتمام بسوک سکی انشاءاللہ مونږ په کثرت سره امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد ربی صلی الله علیه وسلم د درود شریف اهتمام کو آسماني کتابونه سلور دي مقرب پرشي سلور دي مسلکونه سلور دي مذهبونه سلور دي وایا د پیغمبر یاران سلور دي حق یار چار حق یار گنبد کے حروف چار حجرا کے حروف چار اوپر کے حروف چار نیچے کے حروف چار یہاں وہاں کے حروف چار موسم بھی چار موسم کے حروف بھی چار موسم بھی پاکستان کې وسړی تاسو به ان شاء الله ډیر زور پیژنې هغه نه چاته پوسو کوي په پاکستان کې سمو سمونه دي دا سیب وته په پاکستان کې دولس موسمونه دي الکه سترجه چې د ایجوکیشن کم ځای حاصل کړي دا خو کې جو پریپ ولا تم پته ده موسمونه سودي موسمونه سلور دي آسماني کتابونه مقرب پرشه د پیغمبر یاران سلور دي پهله فرصت کې تبلیغ کې سو میاشتې دي تبلیغ کې سو میاشتې دي ها ما په تخبه کې بیان کو د شیرګل محتمم صاحب شیخ قاسم صاحب دامت برکاتهم و دامت بیوزاتهم و دامت حیاتهم تشریف فرماو ما چې دا سلور شروع کړ ما یاران سلور آسماني کتابونه سلور مقرب پرشه سلور تبلیغ کې میاشتې سلور د جهاد حروف سلور دي یو کاکا پکې پاسد ما ته مفتی صاحب دام وای کنه چې ودونم سلور ما چلو مسنا ثلاثه و رباع ودونه دومره کور یې راولې چې ان شاء الله ویلم نه دغه ایمان دی وای ودونه او زه چې بیان کې دې تر اوسم د سلور ودونو ته بیا د مشران سپینګیرم برابر ګوري او عجیب سلور یاران چې نه مني دا پاکستان کې شته سلور مقرب پرشي چې نه مني دام شته سلور مسلکونه چې نه مني دام شته د طریقت سلور سلسله چې نه مني دام شته د تبلیغ سلور میاشتې چې نه مني دام شته ها سلور حروف والا جهاد چې نه مني سخاچت قادیانان دام شتا خو ما اوسه پورې په پاکستان کې د سلور ودونو منکر پیدا نه که دی له دغه مشران هم تیار دی که چېرته الله ورحمت د دې منکر پیدا نه شو خپل وختونه قیمتي کو په سنت طریقه به ودونه کو دغه شانتي محافل کوي بغیر د میوزیک نه بغیر د قانون نه بغیر د الله او د الله د رسول د خفګان نه بېشک مشاعره پکې کوي نعتخواني پکې کوي وعظ او نصیحت پکې کوي خو ودونه کې ګانه بجان نه کوي په دغه خبرو باندې اکتفا کوم د ختم نبوت دفاع به څوک کوي پخپل پیغمبر بغیرت څوک کوي ناموس رسالت دفاع به کوي انشاءالله کوبه انشاءالله پدا خبر اکتفا کوم نہ موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے ایک جان ہے ناموس رسالت پہ قربان ہے وآخر دعوانا الحمدللہ